تاریخ کو وګورئ دا ډېر لوی تاریخ دی بالکل بل پښتون چې کوم دی نو دا ډېر په غیرت سره یادېږي لکه ته په یو ژبه کې هم نشي ویلی چې یاره دې سړي ما سره پنجابي ونه کړله یا ما سندي ونه کړله خو موږ ویلی شو یاره دې سړي ما سره پښتو ونه کړله بالکل نو دا پر بیا وای دا ډېره ښکلې خبره وکړه صحیح بالکل لکه زمونږ په یو ژبه کې هم ته نشي ویلی چې ما تا ما سره انګلیش ونه کړو انګریزي دې ونه کړه بنګالي دې ونه کړه پنجابي دې ونه کړله خو موږ وایو تا ما سره پښتو ونه کړله یا کاری او انجوایمنٹ وکاري بالکل نن سبا زمانہ داسې ده چې لکه هر طرف ته ټینشن د خلکو ګرانی مهنګایي نو بهتره خبره ده چې سړی ځان له څه خوشحالي ورکړي خان بابا نه چا تپوس وکړو چې پښتو څه څیز دی هغه ورته پښتو دا یو عملیم ده دا یوازې ژبه نه ده دا به عملي کې نو زه به ورته یو شي مروره چېرته تللي د پښتو او پسه د مروره چېرته تللي د پښتو دا ولې په دې ښار کې دومره غلې د پښتو یو پر بیا والا ویلډن چې څوک په بې درکو پسې ګرځي بیکوره شي چې څوک درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره ښه خیر دی روزانه تاسو ښه یې که نه الحمدلله څه نوم هم دی جي زما واجد علي واجد علي صاحب څه کار کوي زه انجینیر یم الکټریکل انجینیر جی بالکل ژوند کې څه کارونه کوي کاروبار ژوند کې خو یاره ژوند خو ډېر رنګین دی او څه رنګین دی نو بس رنګین خو دا دی چې ژوند تېرول چې کوم دی دا په کار رنګیني که نه او خوشحالي پکاري او انجوایمنٹ پکاري بالکل نن سبا زمانہ داسې ده چې لکه هر طرف ته ټینشن د خلکو ګرانی مهنګایي نو بهتره خبره دا ده چې سړی ځان له څه خوشحالي ورکړي پښتانه چې وینې پنډای کې دلته ډېر څوک په روډ باندې ناست وي څوک په سخت نالۍ کې مزدوري کوي چا باندې خولې ته دغه بهیږي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک چا سره کورونه کوي څوک چا سره گاډي چلوي څنګه وینې دي ته بالکل وروره ډېر زبردست کوېشن دی وکړو زموږ پښتون چې کوم دی نو دا یو ډېر لوی او د پښتون تاریخ کې وګورئ دا ډېر لوی تاریخ دی بالکل بل پښتون چې کوم دی نو دا ډېر په غیرت سره یادېږي لکه ته په یو ژبه کې هم نشي ویلی چې یاره دې سړي ما سره پنجابي ونه کړله یا ما سندي ونه کړله خو موږ ویلی شو یاره دې سړي ما سره پښتو ونه کړله بالکل نو دا پر بیا وای دا ډېره ښکلې خبره وکړه صحیح بالکل لکه زمونږ په یو ژبه کې هم ته نشي ویلی چې تا ما سره انګلیش ونه کړو انګریزي دې ونه کړه بنګالي دې ونه کړه پنجابي دې ونه کړله خو موږ وایو تا ما سره پښتو ونه کړله یا تا کې پښتو نشته دی نو دې مطلب دا دی غیرت باچا خان نه باچا خان بابا نه چا تپوس وکړو چې پښتو څه څیز دی هغه ورته پښتو دا یو عملیم ده دا یوازې ژبه نه ده دا به عملي کې نو زه ورته یو شعر ویم وایي پسه د اندیش بابا یو غزل یو شعر دی وایي پسه د مروره پسه د مروره چېرته تللي د پښتو دلته وګوره پسه د مروره چېرته تللي د پښتو او پسه د مروره چېرته تللي د پښتو دا ولې په دې ښار کې دومره غلې د پښتو یو پر بیا والا ویلډن پسه د مروره چېرته تللي د پښتو دا ولې په دې ښار کې دومره غلې د پښتو دا زما ډېر نږدې ملګری دی محمد علي زموږ الکټریکل انجینیر دی موږ سره په سایډ باندې ډیوټي کوي او الحمدلله زه ډېر امپریس یم ډېر ښه وینا کوي او انشاءالله چې مینهوالو به ډېره خوښ هم شي او ډېر ښه بیان کوي انشاءالله د سره نور هم موږ تعارف کوو ریپیټ کوه صحیح ده زه به یو خپل غزل درته ویم چې د نمر رڼا چې ختمه شي شفق شي د انسان دپاره دغه لوی سبق شي چې د شمعې په اور وسوځي پتنګ شي چې د مینې په اور وسوځي عاشق شي ډېر ښه یو پیره بیا هم بیان کا چې د نمر رڼا چې ختمه شي شفق شي د انسان دپاره دغه لوی سبق شي چې د شمعې په اور وسوځي پتنګ شي چې د مینې په اور وسوځي عاشق شي چې پیسه ورسره راشي نو بادشاه شي دا سړی که نالایق هم دی لایق شي چې د لوی سفر په لار باندې روان شي په نصیب یو کپن او یو صندوق شي د نیکۍ په لار تکل کوه کاکړه زبردست نیکۍ په لار تکل کوه کاکړه چې د مخه د رڼا سره یو پړق شي کاکړ مجید کاکړ خو کوټه کې نه وي او مونږ یو منډه کاکړ بار کاکړ خو لکه دا د کوټه او بلوچستان زمونږ پښتانه ټول چې کوم دی نو مونږ یو پښتون او په افغان باندې یادېږي که نه دغسې او د ټولو تاریخ هم د دغه یو ځای نه سټارټ شوی دی لکه بیا د کاکړ طرف ته وځو تاسو وایي یو پښتانه افغاني ویډیو مې کتل هغه وایي که نه زمونږ یو خپل تاریخ دی خپل هم ژوند دی خپل هم ډېر کسان دي خو بیا موږ ته خلک مهاجر وایي چې دا ولې
بیا موږ ته مهاجر وایي. زه خپل تاریخ لرم، 15,000 مخکې تاریخ لرم، پلار لرم، گاړی لرم، خپل ملک لرم، خپل صدر لرم، بیا موږ ته خلک مهاجر وایي. او بالکل نو مهاجر خو مطلب دا د هجرت نه وته دی کنه، مهاجرین او دا خو په خوا باندې مو لکه دا پیغمبر علیه السلام په وخت کې کوم لاړ شو کنه نو دوه قسمو، یو انصار او یو مهاجر. مهاجر به هغه ته وی چې دیو جن بل ځای ته هجرت وکي. الان کې زمونږ چې کومه ژبه ده نو دا پښتون دی او پښتون دا ډېر لوی تاریخ دی. دا سلیمان علیه السلام د وخت نه سٹارټ شوی دی کنه، لکه د سلیمان علیه السلام د زوی افغان نومو، داغه د پیریان د ژبې سره محبت شو، داغه په وینا باندې هغه ته وښودل شو پښتو دا غزه وخت نه تاریخ را سٹارټ دی. داسې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځي، داسې چې کوم دی زمونږ د خالد بن ولید او خو پښتانه چې کوم دی نو زبدا وې ما چې دا په دې کې هر یو ټیلنټ موجود دی الحمدلله، او دا د دنیا چې کوم دی یو ډېر لوی بهادر او غیرتي قوم دی. اوس د کاکړ تر ته ځه، کاکړ خبره تاسو موږ ما دا کړو کنه جی کاکړ بس دا زمونږ هو د کوټا چې کوم دی بلوچستان کې دا ډېر لوی قوم تصور کیږي کاکړ، لکه څنګه زمونږ په علاقه مومن شو، اپریدی شو یا نور ټول قومونه چې کوم دی موږ پښتانه ټول یو خلک یو. او مطلب چې کوم یو پہچان نه پاره لا پاک دا چې کوم دی نو بس دا قومونه راغلي دي، بس سمپلی دا خبره ده. نور شیرون طرف ته وځو. بیان کا زبردست خبر شعر خو د غنی مرتوی ما جی جی تاسو نن مولوی د ډېر خولي پروګرام کې چې ما شومان نم تاسو نه کول کنه دا څه یو داغي د انکم او د دې باره کې نو زبر تر غنی خان یو شعر وې مجه غنی خان وی خلک وای را تشته دي، خلک وای چې را تشته دي، خلک وای را تشته دي، زړه مې هم وای چې خو جهان دې داسې ښکاري لکه بې مالک کور. زبردست ستا د خپل خلی دشمن له خوشحالي مینه آرام، ستا دشمن خان د خانانو، ستا اشنا زیرو زبر چې د زړه کې هم څوک یاد کې در په در خورې بسر. ډیر ښه زبردست. څه مطلب دا سیام هر یو خو شاعر دی یا تاسو دې باندې زه یو تشریح کړه د دې نه څه پیغمبر کول غواړي دې زمونږ د چې کوم غروانې پروګرام د دې شعر ساسو تاسو راتیا غلط پیش کا مینوالو. زه خو جرنلی چې کوم دی نو شاعري داسې کومه چې دا حقیقي شاعري لکه غنی خان یا د رحمان بابا شاعري چې کوم دی د دې سره یا د خوشحال خان بابا زمونږ د پښتو شاعري چې کوم دی نو دا سلور ستنې دي، رحمان بابا، خوشحال بابا، غنی بابا او حمزه بابا. او د دې چې کوم الفاظ دي، د دې چې کوم تاریخ پروت دی نو دا بالکل له حقیقت سره ریلیټډ سيزونه دي. بالکل نو ډاوټ. نن سبا موږ کله سترګې یادو، کله شونډې یادو، کله وګونه یادو، کله خوله یادو، کله جسم یادو، کله باډي په شاعرۍ کې. بالکل صحیح خبره ده. نو بس دا خو لکه حقیقي او دروغ او رښتیا کنه. نور بس زموږ شعر کې شاعرۍ کې شاعرۍ کې پر سره سونګ ویا خپل سونګ وته وای خدمت یو سونګ ته پیش کا سونګ پیش کا زبردست سونګ پیش کا سونګ درته بیا داون څه سونګ پیش کا زبردست سونګ وای په سونګ به پیش کا صحیح ده. کس په مل کې کم کس په پارک کې نه صحیح ده کنه صحیح. روبي برداشت کرم خان یو دا کوم صحیح ده. بی کورشی چې څوک په بی درکو پسې ګرځي، بی کور شي چې څوک دران خلک سپکیږي چې پسپکو پسې ګرځي. زبردست. یا زما د قام د کمی بدبختۍ بادر توایم چې څوک را ظلم کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي. جړا کوي جړا کوي جرګه کوي غورځېږي تندرونه، څوک جاله جوړوي ځان له په ډکو پسې ګرځي. هم هغه غرسنۍ غړۍ مې هغسې په زړه ده، هم هغسې مې فکر په کونجکو پسې ګرځي. یا د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري، صابر بلا وخلې دی په ورکو پسې ګرځي. جزاک الله مهرباني یار ډېر الله ویل ډن.
بس به داسې کار کوو که نه چې شاعري موږ واورېده خبرې موږ وکړې موږ به پروګرام شروع کوو پروګرام به انشاءالله 2 ورځې 3 ورځې پس په بل یو ښه پروګرام ریکارډ کوو په هغې کې به هغې به تاسو نعتونه به هم ستا نه اورو ستا نه به ګانې م اورو ستا نه به ټپې م اورو ستا نه به شعرونه م اورو ستا نه به د پښتنو په باره کې ښې ښې خبرې م اورو ډیره بالکل صحیح خبره ده د هغې پورې ته د پښتنو ته څه پیغام ورکړې بس زه خو په پښتنو ته دا پیغام ورکړم چې په خپلو کې یو بوټی شئ یو قوم شئ او مطلب ځان کې سوشلیزم راولئ خپل حق وپېژنئ په دې خپله خاوره باندې د خپلو خلکو قدر وکړئ موږ یو خلک یو که موږ چې کوم دی بس په دغه کې اخته یو چې یو موږ د خپل رور پسې لګېدلي یو د خپل خپې وخو که نه نو نور قومونه که ته وګورې نو هغې د یو بل ډېر زیات نږدې سپورټ کوي زموږ پښتون رالګي او پښتون خپې وخي نو دا څیزونه چې کوم دی دا به موږ ډېر زیات زوال ته ورسي او که چېرې موږ ځان وپېژندو نو انشاءالله زه دا ویل غواړم چې پښتون مخکې په دنیا یو غیرت یو او بیا به مې یو اوس هم دی او بیا به مې انشاءالله